أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين. الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. مسلمانانو ورونو، نن د جمعې ورځ د 1430 هجري کال د رجب د میاشتې 9 تاریخ دی چې زمونږه د دویم ځل دپاره پروګرام شروع کیږي چې په دې پروګرام کې هم زمونږ استاسو هغه معزز او محترم ملما دکتور ابو زبیر حفظه الله تقریر کوي او بیان کوي. دا تقریر د شیخ په دویمه په دې دوره کې دا دویم تقریر دی او دا آخري بیان دی. نو موږ تاسو ټول به کار دي چې دا بیان هم ښه په غور سره واورو. ورونو په دې باندې پوه شئ چې دې زیاته مجرد راتګ انشاءالله د الله رب العزت والجلال د رحمتونو یو سبب دی. په دې ځای کې کېناستل د الله رب العزت والجلال په ضیافت کې موږ تاسو ناسې مېلمستیا کې په داسې مجالسو کې چې د الله د دین بیانونه پکې کېږي، د الله رب العزت والجلال رحمتونه په داسې مجالسو باندې ورېږي. ملائکې په داسې مجالسو باندې خپلې وزرې غوړي. الله رب العزت والجلال په داسې مجالسو باندې افتخار کوي په اسمانونو کې د ملائکو په مخ کې. نو کم از کم دغه ټول فضیلتونه موږ تاسو رامخته کړو نو زموږ تاسو د زړه تسلي کېږي. کېدای شي ځینې ورونه به داسې وایي چې را خو موږ ستړي او ګرمي ده او دا ده او هغه دی. خو په دې باندې یقین وساتئ چې موږ الله رب العالمین د خپل دین دپاره پیدا کړي، د الله د عبادت دپاره پیدا شوي. چې کوم وخت هم د الله په عبادت باندې تیر کو، د دین په زده کړه او تعلیم باندې تیر کو، نو هغه وخت قیمتي جوړ شو. او کوم چې د دنیا په کاروبار تجارتونو د دنیا په فکر او سوچ باندې تیر شو، هغه وخت برباد او تباه شو. د دې وجه نه دنیا او تجارتونه باید د دې باعث ونه ګرځي چې موږ تاسو د الله د دین نه غافل شو. د دې باعث باید ونه ګرځي چې مینه او محبت ټول زموږ تاسو د دنیا او د تجارتونو د هغې سره مقابل کې د الله دین ته موږ تاسو شا کوو. اساسي مقصد او بنیادي هدف مې روي هغه د الله عبادت او د الله دین دی. دغه لپاره موږ پیدا کړي. پاکې سوال جواب را روان دی، قبر مخ ته روان دی، میدان محشر 50,000 کال ورځ مخ ته پرته ده. د هغې لپاره تیاری پکار دی. هلته به څه کوو؟ بیا ډېر سخت حالات او مرحلې مخې ته پرتې دي، سخت پاټکونه دي، سوال جواب دی. د هغه لپاره تیاری په دې دنیا کې پکار دی. او هغه د الله دین دی چې د الله د دین سره موږ ستاسو مینه محبت پیدا شي او د الله دین زده کړو. په دغه مقصد باندې موږ تاسو د خپل شیخ ته دعوت ورکړی، هغه تکلیف برداشت کړی، سره دې نه چې بیمار هم دی. موږ ستاسو دعوت ته لبیک ویلی، دې ځای ته راغلی. دا بیان کوي، دا په غور او اخلاص سره واورئ. شیخ صاحب په دې وخت کې
چې بیان کې هغه به د منځه متعلق وي، د منځه اهمیت او د هغې په ارتباط باندې به موږ تاسو ته انشاءالله بیان کوي، ښه په غور سره واورو، ښه په اخلاص سره، او الله رب العزت والجلال د هغه ته د صحیح بیان توفیق ورکړي، د قرآن سنت پر رڼا کړي، او بیا دې پرې موږ تاسو ټولو ته د عمل کولو توفیق راکړي. شیخ صاحب ته خواست کوو چې په خپل بیان باندې شروع وکړي. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الله تعالى: ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون. محترم مسلمان ورونو، نن به په دې اجتماع کې موږ د مهمترین عبادت چې هغه د توحید د کلمې د لا اله الا الله محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم د هغې د کلمې د ویلو نه وروسته اساسي او بنیادي عبادت چې هغه په هیڅ یو مسلمان باندې چې په الله ایمان لري او پر رسول الله صلی الله علیه وسلم ایمان لري پټه نه ده چې دا عبادت فرض ګڼي چې هغه مونځ دی. ورونو، د دې مانځه اهمیت مونږ د ډېرو خبرونه معلومولی شو. د الله تعالی کلام قرآن کریم او د رسول الله صلی الله علیه وسلم احادیث کې بشماره دلایل د مانځه په باره کې راغلي او الله تعالی او رسول الله صلی الله علیه وسلم په مختلفو طریقو سره، په مختلفو اسالیبو او په مختلفو عبارتونو سره د مانځه اهمیت بیان کړی. دا مونځ چې هر کله د توحید او د اسلام نه وروسته بنیادي عمل دی، نو د دې وجې نه د قرآن کریم ډېر آیتونه په همدې کې راغلي دي چې الله تعالی د مؤمنانو په صفت کې د ایمان نه وروسته هغه د مانځه کول دا د مؤمنانو په صفت کې ذکر کړي. لکه ما چې د سورة بقرې آیاتونه چې دا د سورة بقرې د سره آیاتونه دي ولوستل چې په دې کې الله تعالی د قرآن کریم د صداقت نه وروسته چې الله وایي چې دغه کتاب چې ما د تا سره وعده کړې ده په دې کې شک نشته د الله له طرفه دی او متقینو ته هدایت دی، پرهیزګارو خلقو ته هدایت دی، هغه چاته چې هغوی د شرک او د کفر او د ګناهونو نه ځان ساتي. قرآن د هغې دپاره هدایت دی. نو بیا الله تعالی په دې سورة بقرې په اول کې د متقینو صفات چې ذکر کوي، نو اولنی صفت دا ذکر کوي چې الذین یؤمنون بالغیب، چې د متقین پرهیزګاره خلک هغه څوک دي چې ایمان په غیب لري.
په الله باندې چې په سترګو یې نه دی لیدلی او الله تعالی دیدار زموږ په آخرت کې نصیب کړي. په هغې باندې ایمان ملایکې موږ نه دي لیدلي، په هغې باندې ایمان کوم رسولان چې تیر شوي دي په موږ نه دي لیدلي، په هغې باندې ایمان څه چې را روان دي په قیامت کې جنت او د قیامت نه مخکې حالات او د قیامت په حشر په میدان کې حالات دا ټول غیب دي، موږ په سترګو نه دي لیدلي. نو د مؤمنانو متقین صفت الله ول دا ذکر کوي چې الذین یؤمنون بالغیب، چې دوی ایمان په غیب ولري. دویم صفت چې الله د مؤمنانو ذکر کوي ویقیمون الصلاة، چې د مؤمنانو صفت دا دی چې دوی منځ په صحیح توګه باندې ادا کوي. نو د ایمان وروسته د توحید وروسته هغه کوم عمل دی د مسلمان او د متقی چې هغه مونځ کوي. بیا د هغې نه وروسته الله انفاق ذکر کوي چې ما دوی ته څه ورکړي دي مالونه هغه د الله په لاره کې لګوي، او بیا ذکر کوي چې په مخکري کتابونو ایمان لري وبالآخرة هم یوقنون، او بیا ذکر کوي چې په آخرت یقین کوي. نو الله د دوی په باره کې وایي چې اولئک علی هدی من ربهم، اولئک علی هدی من ربهم. دا کسان چې الله وایي چې ما یې دا صفتونه ذکر کړل چې ایمان په غیب لري، منځونه کوي او د الله په لاره کې خپل مالونه لګوي، په مخکني کتابونو ایمان لري، په آخرت باندې یقین کوي چې ورځ د آخرت شته به سره حساب کېږي او را روانه ده. الله وایي چې دا کسان په دنیا کې د الله د خوا نه د خپل رب د خوا نه په هدایت دي او هم دوی کامیاب دي. واولئک هم المفلحون، هم دوی کامیاب دي. معنا دا چې مقصد ته رسېدونکي. هغه مسلمان به مقصد ته رسېږي چې هغه توحید عقیده لري او د هغې نه وروسته مونځ کوي. دا په مانځه په مزګزار باندې معروف وي، په مونځ باندې پابندي کوي او په مونځ باندې همیشوالی کوي. بیا ورونو قرآن کریم داسې تعبیر نه دی کړی چې مونځ کوي، بلکې اقامت یې ویلی دی. اقامت عربي معنا دا ده چې د یو شي سم کول، یعنی دا مونځ کوي په صحیح طریقې کوي، د دې د آدابو د دې د ارکانو لحاظ ساتي، دې ته اقامت. مطلق داسې نه دی کوم ورونه چې په عربي پوهېږي داسې نه دي ویلي چې یؤدون الصلاة چې هغه مونځ کوي، بلکې دا یې ویلي چې یقیمونه. اقامت معنا د یو شي سمول په عربي کې. د دې وجې نه قیام ولاړې ته وایي، سړی سمي په ولاړې کې سړی نیغ ولاړي. نو دا ماده او دا کلمه معنا دا ده چې دا مونځ په صحیح توګه باندې هغه مونځ کوي چې کوم په شریعت کې راغلی. الله تعالی په قرآن کې چې کله ځای په ځای د مؤمنانو صفت ذکر کوي، نو دغه سره ذکر کوي چې دوی مونځونه کوي. کله وایي والمقیم الصلاة، او په ځای په ځای الله تعالی مؤمنانو ته امر کوي چې واقیموا الصلاة، مونځ صحیح توګه باندې ادا کوي، امر یې کړی. نو کول یې فرض دي. رسول الله صلی الله علیه وسلم نه عبدالله ابن عمر رضی الله عنهما نقل کړی دی چې رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي چې بني الاسلام علی خمس، د اسلام بنا په 5 څیزونو ده. اول پکې څه شی دی؟ شهادت ان لا اله الا الله، د لا اله الا الله کلمه باندې ګواهي چې د عبادت حقدار د الله نه علاوه څوک نشته. اوله خبره ده د اسلام غټه خبره هغه دغه ده، ځکه که دغه نه وي دا نور اعمال به مونځ او دا نه قبلېږي. نو اولنۍ خبره د توحید چې د انسان عقیده برابروي، په دې باندې اقرار کوي چې د عبادت حقدار د الله نه علاوه څوک نشته. هغه لکه مونږ بېګا شرحه کړه. او بیا رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي چې به مونځ کول، او بیا فرمایي چې روژه نیول دي او زکات ورکول دي، روژه نیول دي او بیا حج دي، چې دا مونږ په ټولو کې معروفه ده چې اسلام بنا یې څو دي. یعنی د اسلام غټې ستنې هغه دا 5 کارونه دي. نو هغه اولنی کار توحید، دویم پکې څه شی دی؟ مونځ. همدارنګه عبدالله ابن عمر رضی الله عنهما په روایت رسول الله صلی الله علیه وسلم نه نقل کوي چې رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایلی دي
امرت ان اقاتل الناس حتى يشهدوا ان لا اله الا الله. زه په دې ماموره شوی یم چې خلک په دې ګواهي وکړي چې د الله نه علاوه د عبادت حقدار څوک نشته. زه په دې ماموره شوم چې د خلکو سره وجنګېږم، د خلکو سره جهاد وکړم د کافرو سره تر دې پورې چې دا کلمه ووایي چې لا اله الا الله، په دې ګواهي وکړي. او ویقیم الصلاة او مونځ ادا کړي، ویؤتو الزکاة او زکات ورکړي. نو جهاد هم د دې هدف لپاره دی چې توحید دا پلی شي په مخ د ځمکه کې، بندگان د الله تعالی توحید ومني. او بل څه شی؟ منځونه وکړي، بل دا چې زکات ورکړي. نو بیا رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي فاذا فعلوا ذلك عصموا مني دماءهم واموالهم الا بحقها وحسابهم على الله. چې کله دا کارونه وکړل، توحید یې ومنه، مونځ یې کوو په صحیح توګه، زکات یې ورکوو، نو مال او وینې څه شی ده؟ محفوظه. معنا دا چې دغه مسلمان مال چاته حلال نه دی، د دې مسلمان وینه توی کول چاته روا نه دي. نو د دې نه موږ دا معلومولی شو چې مونځ اهمیت دا دی چې جهاد چې کله کېږي اول د توحید، او بیا دا چې څوک توحید ومني نو ضرور مسلمان باید مونځ کوي، مسلمان باید مونځ کوي، مسلمان باید زکات ورکوي. نو اله به وینه محفوظه وي. که چېرته مونځ نه کوي او کلمه وایي نو وینه محفوظ ده؟ نه. مال محفوظ ده؟ نه. د دې وجې نه الله تعالی چې په سورة توبه کې د توبې حکم ذکر کوي نو دا وایي فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزکاة. که دې کافرو توبه ویسته مشرکینو، مونځ یې صحیح وکړه او زکات یې ورکړه، نو فخلوا سبیله، نو بیا یې لارې ایله کوي. معنا دا چې بیا موج بیا یې موج. د دې وجې نه دا مقصد رسول الله صلی الله علیه وسلم د جابر بن عبدالله رضی الله عنهما په روایت سره د رسول الله صلی الله علیه وسلم نه نقل کړی دی چې هغه فرمایي صلی الله علیه وسلم چې العهد الذي بيننا وبين الكفر، او یا په ځینې روایتونو کې العهد الذي، هغه عهد، هغه لوز، هغه عمل چې د اسلام او د کفر په مابین کې دی، هغه څه شی دی؟ مونځ دی. او یا ترک الصلاة، د مانځه پرېښودل. العهد الذي بيننا وبين الكفر ترك الصلاة. زمونږ او د دې په مابین کې عهد او لوز هغه دا دی چې مونځ پرېښودل. که مونځ چا پرېښوده نو معنا دا چې هغه په دې باندې کافر کېږي. ظاهر د حدیث معنا دا. او مسلمان مونځ کوي. نو علماو د دې وجې نه ځینې علما په ائمو د دین کې په دې نظر دي چې یو سړی مونځ د سستۍ په وجه یو مونځ یې پرېښوده، یو مونځ. ځینې علما په دې نظر دي چې د سستۍ د وجې نه یو مونځ پرېښوده، د سستۍ د وجې نه، قصدن نه. قصدن مانځه پرېښودلو باندې خو علما متفق دي چې کافر کېږي. چې قصدن یې پرېښودو نه مني، انکار کوي چې مونځ په ما باندې فرض نه دی، دا خو اتفاق دی چې کافر دی. خو یو سړی مني چې اسلام کې مونځ شته خو د سستۍ په وجه نه کوي، نو ځینې علما په دې نظر دي د دغه حدیث په بنا باندې چې ما ذکر کړ او همدارنګه د دغه سورة توبې د آیات باندې استدلال کوي چې دغه سړی کافر دی. مسله خطرناکه، ورور مسله خطرناکه ده. او ځینې علما وایي چې نه کفر ته نږدې شو، د اسلام نه دی وتی خو کفر ته نږدې شو. نو ورونو رسول الله صلی الله علیه وسلم باندې دا مونږ ته واضحه شوې ده چې د مسلمان او د کافر فرق دا په منځ سره کېږي. د دې وجې نه ورونو دا نور ظاهري عملونه د اسلام په نامې چې دي په دې باندې مسلمان نه معلومیږي، خو په منځ معلومیږي. که یو سړی تا سره یوه ورځ ملګری شو، سړی د سره ملګری شو، زنانه نه سړی، او تا ته به معلومات کېږي چې دا سړی صحیح مسلمان دی او که نه دی مسلمان. که مونځ یې کوو نو پته لګېږي چې مسلمان دی.
که مونځ یې نه کوو مونځ یې پرېښودل معنا دا چې مسلمان په دې سره واضح کېږي. روژې سره نه واضح کېږي، کېدای شي تا نه پټ لاړ شي او ډوډۍ وخوري او خوراک څښاک وکړي او بیا خبرې ته برابر کړي، خوله وچه کړي او راووځي چې بس زه م روژه یم. څه معلوم پته نه لګي. زکات یو پټ شی دی، چاته د چا معلومات نه کېږي چې چا مال څومره دی. دارنګې حج په فرض دی، کوي نه کوي، کله کوي، په عمر کې وار فرض دی، کله کوي، خو په مانځه سره سړی معلومېږي. مسلمان سړی معلومېږي چې دا مزګزار دی، دا مونځ کوي او دا مونځ نه کوي. د دې وجې نه ورونو چې قرآن کریم ځای په ځای د مؤمنانو صفت دغه مونځ بیانوي، معنا دا چې د ایمان هغه بنیادي هغه رکن دی. د دې وجې نه چې کله جبریل علیه السلام د انسان په شکل دی، سړي په شکل راغی، عمر بن خطاب رضی الله عنه چې موږ د رسول الله صلی الله علیه وسلم سره ناستو، یو سړی راغی، سپینې جامې وي او تک تور ویښتان یې وو، چا نه پېژنده، د سفر اثار پرې نه معلومېدل. د رسول الله صلی الله علیه وسلم سره خپل زنګنونه لګول او د هغه په ورنو یې لاسونه کېښودل او پوښتنې شروع کړې. نو اوله پوښتنه یې دا وکړه چې اسلام څه ته وایي؟ نو رسول الله صلی الله علیه وسلم ورته جواب ورکړ چې اسلام دې ته وایي چې ان تشهد ان لا اله الا الله، چې ته لا اله الا الله کلمه ووایي، او بل وتقیم الصلاة، چې ته مونځ وکړې. دلته دویم عمل مونځ، او بیا وتؤتي الزکات، او زکات ورکړي، او بیا وتصوم رمضان، د روژې میاشت روژه ونیسي د رمضان د میاشتې، او وتحج البیت، او حج د بیت الله وکړي. ان استطعت الیه سبیلا، چې کله ته وس لري، توخه د سره شته، د سورلۍ انتظام د سره شته. نو هلته رسول الله صلی الله علیه وسلم جبریل علیه السلام ته دا وښوده چې د اسلام ارکان څو دي، همدغه پنځه دي. په آخر د حدیث کې بل تپوس د ایمان په باره کې کوي، رسول صلی الله علیه وسلم د هغې جواب ورکوي، بل تپوس د احسان په باره کې کوي، بل تپوس د قیامت په باره کې، بیا د علاماتو په باره کې. آخر کې رسول الله صلی الله علیه وسلم به وایي چې تاسو دا سړی وپېژنته؟ عمر بن خطاب رضی الله عنه وایي فلبثنا ملیا، څه وخت موږ چې تېر کړو، نو رسول الله صلی الله علیه وسلم راته وویل چې تاسو دا وپېژنته، دا څوک دی؟ موږ ورته ویل چې الله او رسول ښه پوهېږي. نو رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایل چې هذا جبریل اتاکم یعلمکم دینکم، دا جبریل خو د انسان په شکل راغلی و، ځان یې د شاګرد په شکل باندې او مسافر چا پېژنده نه، خو اثر د سفر پرې نه معلومېدل. او د رسول الله صلی الله علیه وسلم نه پوښتنې د اسلام په باره کې، د ایمان په باره کې، د احسان په باره کې، د قیامت په باره کې، د علاماتو په باره کې پوښتنې وکړې. او بیا رسول الله صلی الله علیه وسلم ورته جواب ورکړ، وایي دا د دې لپاره راغلی و، اتاکم هذا جبریل اتاکم یعلمکم دینکم، دا جبریل علیه السلام چې د دې لپاره تاسو ته راغلی و چې تاسو ته دین وښیي. نو دین رکن بنیادي هغه مونځ دی. خو ورونو ګورئ، د دې مونځ اهمیت سره د دې نه چې رب العالمین په مونږ باندې دا مونځ 5 وخته فرض کړی. خو د مانځه اهمیت مونږ د دې نه معلومولی شو چې رسول الله صلی الله علیه وسلم بیا د دې مانځه فضیلت بیان کړی دی، بهتري بیان کړې ده. یعنې د الله تعالی فضل او احسان په مونږ باندې دا دی چې مونږ د هغه بندګان چې الله مونږ په څه ماموره کړي، باید مونږ څه وکړو؟ مونږ حکم سرته ورسوو. که په دنیا کې معمولي څوک د چا مشر یو مشر لاندې کار کوي، نو خلک حکم مني که نه مني؟ رب العالمین حکم مونږ باندې لازم دی. مونږ ته اجر راکوي په دې که نه راکوي، خو مونږ باید سرته ورسوو. خو د الله تعالی فضل په مونږ څه دی چې دا عبادت په مونږ فرض کړی دی، او دا عبادت چې په مونږ فرض کړی دی په دې باندې بیا ته اجر مرتب کړی. دا د الله فضل دی په مونږ، د الله په مونږ باندې احسان دی. که الله تعالی په مونږ باندې دا عبادت لازم کړی وی او هیڅ اجر نه راکولی، نو الله تعالی باندې څوک زور کوونکی او د الله تعالی حق په بندګانو باندې دی. خو د الله فضل دا دی چې انسان نیک عمل کوي او په دې نیک عمل باندې فرض هم دی، دا فرض سرته رسوي، الله تعالی ته اجر. د دې وجې نه رسول الله صلی الله علیه وسلم ته یو سړی راغی، طلحه بن عبید الله رضی الله تعالی عنه وایي چې یو سړی رسول الله صلی الله علیه وسلم ته د نجد نه، دا کوم چې په سیمه علاقه او دغه دې ته نجد وایي، نجد باندې معروف
یو سړی راغی ثائر الرأس سر یې خور ورو مطلب ګمن شوی نه و او يسمع دوي صوته ولا يفقه ما يقول آواز اورو چې بنګیږي په اصطلاح باندې خبره کوي خو موږ د هغې په خبره نه پوهیو داسې آواز راځي تر دې چې رانږدې شو حتی دنا چې رسول الله صلی الله علیه وسلم ته روان دی خو آواز اورو په خبره نه پوهیږو چې کله رسول الله صلی الله علیه وسلم ته رانږدې شو نو رسول الله صلی الله علیه وسلم نه پوښتنه وایي فاذا هو يسأل عن الاسلام وایي نو دغه و چې د اسلام په باره کې پوښتنه کوله د نجد نه روان شوی دی رسول الله صلی الله علیه وسلم نه د اسلام په متعلق باندې پوښتنه کوي د دین فکر ورسره دی نو هغه ته مجمله خبره رسېدلې وه اوس راځي ځان پوی کوي نو چې د اسلام په باره کې د رسول الله صلی الله علیه وسلم نه تپوس وکړو رسول الله صلی الله علیه وسلم ورته وویل چې 5 صلوات 5 منځونه دي په اليوم واللیله په شپه او ورځ کې 5 منځونه دي نو دا صحابي ورته وایي دا سړی ورته وایي چې هل علی غیرها په ما باندې نور د دې 5 منځونو نه نور منځونه فرض دي رسول الله صلی الله علیه وسلم ورته وایي چې لا الا ان تطوع نه نور در باندې فرض نشته فرض در باندې 5 دي او که نفل کې نو نفل کولی شي که نفل کې بیا رسول الله صلی الله علیه وسلم ورته وایي چې او صوم رمضان او د روژې میاشت هم دا په اسلام کې ده دا د اسلام نه ده نو بیا دغه صحابي تپوس کوي چې ای د الله پیغمبره هل علی غیره د روژې د رمضان د میاشتې نه علاوه په ما باندې نوره بله روژه فرض ده رسول الله صلی الله علیه وسلم ورته وایي چې لا الا ان تطوع نه نور فرض در باندې نشته مګر چې ته نفل روژې ونیسي نو نفل یې ونیسي نو بیا رسول الله صلی الله علیه وسلم ورته د زکات په متعلق باندې ذکر وکړو زکات یې ورته ذکر کړ چې زکات هم د اسلام نه دی نو بیا هغه تپوس وکړو چې هل علی غیرها آیا ما باندې د زکات نه علاوه په مال کې بل حق شته فرض رسول الله صلی الله علیه وسلم ورته وفرمیل چې نه الا ان تطوع مگر چې کله نفل صدقه و خیرات کی نو صحابي راوي د حدیث وایي طلحه بن عبید الله رضی الله تعالی عنه وایي چې سړی شا کړه نو چې کله شا کړه نو دا خبره یې وکړه چې والله لا ازيد على هذا ولا انقص قسم په الله زه به په دې باندې شی اضافه کوم هم نه به څه دې نه کموم دغه 5 منځونه به نیسم 5 منځونه به کوم دغه یوې میاشتې روژه به نیسم او زکات به ورکوم په دې نه شی اضافه کوم یعنی نفل نه کوم او نه کموم خو لیکن فرض به هم نه پرېږدم سړی ځان سره دا خبره وکړه چې هغه لاړ رسول الله صلی الله علیه وسلم وفرمایل افلح الرجل ان صدق دا سړی کامیاب دی که چې ته رښتیا ویلي چې په دې خبره باندې دا ودرېږي چې په دې باندې نه اضافه والی راولي او نه په دې کې کمې راولي نو دا کامیاب دی که رښتیا یې وویله معنا دا چې فرض دې سر ته ورسول په صحیح معنا باندې فرایض دې سر ته ورسول نو دا چې شی ده کامیابي ده په دې کې فلاح په دې کې کامیابي ده همدارنګه ورونو رسول الله صلی الله علیه وسلم د دې مانځه فضیلت چې د دې نه موږ ته اهمیت معلومیږي هم بیان کړی دی په نورو احادیثو کې ابو هریره رضی الله تعالی عنه وایي چې رسول الله صلی الله علیه وسلم دا وفرمایل وایي ارأیتم لو ان نهرا بباب احدکم یغسل منه او یغتسل منه كل يوم 5 مرات وایي تاسو ما په دې خبر کوي چې یو سړی دی د هغې کور مخې ته ویله بیږي او 5 ورځې 5 وخته په هغې کې څه وکړي په یوه ورځ کې دا غسل وکړي 5 وخته غسل کوي نو وایي هل یبقى من درنه شی د هغې کوم خیره به پاتې شي په بدن کې 5 کرتې دا په ورځ کې غسل وکړي نو صحابه وفرمایل چې نه لا یبقى من درنه شی د هغې خیرې هېڅ شی نه پاتې کېږي بدن چې 5 کرتې دا په ورځ کې دي پاتې راله چې یو ورځ سړی وینځي پاکي دوه کرتې په ورځ کې یو کرتې وینځي 2 کرتې چې 5 کرتې وینځي نو رسول الله صلی الله علیه وسلم
د صحابه وایي چې خیره پې نه پاتې کېږي بدن باندې. نو رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي فذلك مثل الصلوات الخمس يمحو الله بهن الخطايا. دقه مثال دغه رنګ مثال د 5 منځونو دی، د فرض منځونو چې الله په دې سره واړه ګناهونه څه کوي؟ واړه ګناهونه په دې سره الله تعالی معاف کوي، محو کوي، ختموي. نورونو فرض هم دي، که دا فرض موږ سرته ورسول په دې سره زموږ واړه ګناهونه څه کېږي؟ واړه ګناهونه زموږ معاف کېږي. خو هله چې دا مونځ وي، مونځ موږ په صحیح طریقه وکړو، دا وړه خبره چې زموږ دا واړه ګناهونه موږ ته معاف شي. لکه څرنګه چې په بدن باندې خیره نه پاتې کېږي چې 5 ورځې سړی غسل وکړي، 5 کرتې غسل وکړي په ورځ کې، نو همدارنګ سړی 5 وخته مونځ کوي، په دې باندې پابند اوسېږي، په صحیح طریقه باندې کوي، د رسول الله صلی الله علیه وسلم په طریقې کوي، په خپل وخت باندې کوي، د آداب و لحاظ پکې ساتي، د ارکانو لحاظ پکې ساتي، د زړه په خشوع باندې کوي، نو د هغه واړه ګناهونه نه پاتې کېږي. بل حدیث کې ابو هريره رضی الله عنه د رسول الله صلی الله علیه وسلم نه نقل کوي چې الصلوات الى الصلوات او مونځ د بل مانځه پورې، والجمعة الى الجمعة او جمعه یو مونځ تر بلې جمعې پورې، مکفرات ما بینهن مجتنبت الکبائر، چې د دې په مابین کې کوم ګناهونه شوي هغه الله رجوي. یو مونځ دې وکړو، د هغې بل مونځ راغی، د دې په منځ کې تا کومه خطایي وړه وشوه، الله ته هغه معاف کوي. جمعې مونځ دې وکړه، د دې جمعې نه تر هغې جمعې پورې تا نه کومه واړه خطایانې شوي وي، دا مونځ تا په صحیح طریقه باندې وکړو، د جمعې مونځ نو ستا هغه واړه ګناهونه ستا چې کوم دی معاف کېږي. رسول الله صلی الله علیه وسلم کو سره دا شرط تړي چې مجتنبت الکبائر، او ځینې روایتونه کې الفاظ دا راځي چې ما لم تخش الکبائر، چې تر څو پورې د کبایرو غټو ګناهونو نه شرط دا دی چې سړي ځان ساتلی، چې سړی د کبایرو ګناهونو نه ځان ساتلی، د غټو ګناهونو نه ځان ساتلی، چې د غټو ګناهونو په تعریف علماو مختلف ویناګانې کړي، خو یو جامعه وینا پکې دا ده چې غټه ګناه هغه ده چې الله په شریعت کې د هغې لپاره وعید ذکر کړی، امت یې تېرولی، هغه غټه ګناه ده. د هغې په سزا کې اور ذکر کړی، هغه غټه ګناه ده. مثلا شراب خوراک، زنا کول، او د یتیم مال خوراک، سود خوراک. دې باره کې شریعت کې نصوص یا په قرآن کریم کې یا په حدیثو کې دا راغلي دي چې د دې کوونکی به په اور کې په اور به سوځول کېږي. نو دا غټې ګناهونه دي. یا د یو ګناه په باره کې، د یو عمل په باره کې د لعنت لفظ ذکري چې د رسول الله صلی الله علیه وسلم په ژبه یا الله تعالی ویلي چې په داسې خلکو د لعنت الا لعنت الله علی الکاذبین، لعنت الله په دروغجنانو، معنا دا چې دروغ لعنت پې ذکر شو، نو دا دروغ څه شی دی؟ غټه ګناه. رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي چې لعن الله من ذبح لغیر الله، الله په هغه چا لعنت کړی دی چې هغه د غیر الله په نامه باندې ذبح وکړي، د بل چا په نامه باندې هلاک وکړي، نو دا څه شی دی؟ ملعون دی. نو دا کبیره ګناه شو، لکه دا شرک دی. خو شرک بیا په غټو ګناهونو کې، ټول په غټو ګناهونو کې بیا غټه ګناه شرک دی، لکه په بل حدیث کې راځي چې اکبر الکبائر. رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي چې لعن الله من لعن والديه، د الله لعنت دی په هغه چا باندې چې په خپل مور او پلار باندې لعنت وایي. نو صحابو تپوس وکړي چې په خپل مور پلار باندې څوک لعنت وایي؟ وایي هغه یو لعنت دا دی چې ته د بل مور او پلار وکنځي، هغه ستا پلار مور او پلار وکړي، دا په مور او پلار باندې لعنت وایي، دا کبیره ګناه ده. رسول الله صلی الله علیه وسلم دا په یو حدیث کې ذکر چې لعن الله من غیر منار الارض، په هغه چا باندې لعنت کړی چې هغه د ځمکې حد او پوله چلی، د بل چا حق راخلي ځان ته ستنوي، دا غټه ګناه. لعن الله من آوى محدثا، الله لعنت کړی په هغه چا چې هغه بدعتي ته چې په دین کې تغییر د ځانه قصې جوړوي، د هغې ته ځای ورکوي، د هغې سره نصرت او کومک کوي، نو معنا دا غټه ګناه ده. نو په کبیره ګناه دغې ته وایي چې یا اور په سزا کې ذکر شي، یا لعنت ذکر شي، یا غضب ذکر شي. لکه الله دغه په باره کې چې څوک قتل وکړي، غضب الفاظ ذکر کړي چې ومن یقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها وغضب الله عليه ولعنه وأعد له
عذابا عظیما. څوک چې مسلمان قتل کی په ناحقه او ناروا سره نو ګوره سزا یې څومره غټه جزای جهنم ده پروت وي په هغې کې الله علیه الله په ده باندې څه کړی دی غضب کړی دی ولعنه لعنت یې پرې کړی دی خپل رحمت نه لرې کړی دی او لوی عذاب یې ورته تیار کړی دی. نو دلته الله د قاتل په باره کې چې غیر حق قتل کوي غضب لفظ ذکر کړی دی لعنت لفظ ذکر کړی دی. نو د دې نه علماو چې دا معلومه شوه چې دا کبیره ګناه ده. نو رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي چې الصلوات الخمس والجمعة إلى الجمعة پنځه منځونه الفاظ د حدیث دا دي چې پنځه منځونه والجمعة إلى الجمعة او یوې جمعې نه بلې جمعې پورې کفارة ما بینهن یا مکفرات ما بینهن مجتنبة الکبائر یا ما لم تخشى الکبائر. هغه ګناهونه یې معاف کېږي چې تر څو شرط دا دی چې د غټو ګناهونو ځان ساتي. الله په قرآن کې عام دا خطاب مؤمنانو ته کړی دی چې ان تجتنبوا کبائر ما تنهون عنه نکفر عنکم سیئاتکم. که تاسو د غټو ګناهونو نه ځان وساتئ ستاسو واړه ګناهونه الله به معاف کړي. د هغه واړه ګناهونه په څه شي معاف کېږي؟ د نیک کارونو باندې په منځونو باندې په جمعې په مانځه باندې او داسې نور اعمال دي چې د رسول الله صلی الله علیه وسلم په ژبه ویل شوي دي چې کله هغه سړی کوي دا واړه ګناهونه د انسان پرې معاف کېږي. ابو سعید خدری رضی الله تعالی عنه فرمایي چې رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي دي الا ادلکم ای زه تاسو ته دا نه ښیم على ما يمحو الله به الخطايا هغه څه چې په هغې سره الله ګناهونه محو کوي ويزيد في الدرجات او ځینې الفاظو کې چې ويرفع في الدرجات درجې د انسان په لوړوي اوچتوي یې. زه تاسو ته داسې عمل نه ښیم چې ګناهونه پرې معاف کېږي او درجې د انسان پرې څه کېږي اوچتېږي. رسول الله صلی الله علیه وسلم کله کله طریقه دا وه اسلوب یې دا و چې د سوال په شکل باندې د دې خاطر باندې چې د سړي په ذهن کې دا کینی نو ویل به چې داسې خبره هغه اورېدونکی متوجه شي دې خبرې ته. ایا وایي داسې عمل درته نه ښیم چې هغه په هغې سره الله ګناهونه معاف کوي او درجې پرې د انسان اوچتوي. نو صحابه وویل چې ولې نه ای د الله پیغمبر رسول الله صلی الله علیه وسلم ورته وفرمیل چې هغه عمل څه شی دی هغه مونځ کول دي چې چا مونځ وکړه نو په هغې سره الله تعالی او یا دا الفاظ دي چې انتظار الصلاة بعد الصلاة چې سړی یو مونځ وکړي او بیا د بل مانځه انتظار کوي. تا د ماسپښین مونځ وکړو د مازدیګر د مانځه انتظار کوي د مازدیګر د مانځه انتظار کوي د مازدیګر مونځ دې وکړه د ماښام د مانځه انتظار کوي. رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي چې په دې سره د انسانانو ګناهونه معاف کېږي او د دوی درجې پرې لوړېږي. بیا رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي چې ما منکم من رجل یخرج من بیته فیصلي مع الامام. په تاسو کې څوک داسې نشته چې سړی د خپل کور نه ووځي فیصلي مع الامام د امام سره لمونځ وکړي. دلته اوس دې ته متوجه شئ چې د جمع د مانځه فضیلت څه دی. ثم یجلس او بیا کیني ینتظر الصلاة الاخرى د بل مانځه په انتظار ځکه رسول الله صلی الله علیه وسلم په سر کې راویلي چې تاسو داسې عمل نه ښیم چې ګناهونه معاف کوي درجې اوچتوي نو هغه انتظار د یو مانځه نه بل مانځه پورې. نو بیا شرحه کوي چې یو سړی د کور نه ووځي او هغه د امام سره مونځ وکړي بیا په جومات کې کیني او انتظار کوي نو الا والملائکه تقول اللهم اغفر له اللهم ارحمه. ملائکې دعاګانې کوي چې یا الله په دې انسان ته مغفرت او بخښنه وکړي هی الله په ده باندې رحم وکړي. دا څومره فضیلت دی چې یو سړی په جومات ته لاړ شي په جمع باندې مونځ وکړي او بیا د بلې جمعې انتظار کوي په جومات کې ناست دي. ملایکې دا چېرته څوک پرې په ناست په جومات کې ملایکې د ده په حق باندې دعاګانې کوي او وایي چې اللهم اغفر له او اللهم ارحمه. ای الله مغفرت پرې وکړي او ای الله رحم. ملایکې سړي ته دعا کوي. د دې نه موږ د مانځه اهمیت او فضیلت معلومولی شو. همدارنګ ابو هريره رضی الله عنه وایي چې رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایلی دي چې لا یزال العبد فی صلاة ما كان فی مصلاه ينتظر الصلاة چې بنده په مانځه کې حسابېږي د تاجر چې کله دا مونځ وکړي او د خپل په مانځه ځای کې دا کیني مانځه په ځای کې کیني او اذکار کوي جومات کې ناست دي او ینتظر الصلاة او د بل مانځه انتظار کوي
وتقول الملائكة اللهم اغفره واللهم ارحمه. ملائكة دته دعاګانې کوي چې الله مغفرت وکړي، الله رحم پې وکړي، حتى ينصرف او يحدث، تر دې پورې ورته دعاګانې کوي چې یا دا لاړ شي جومات ته ووځي او یا دا چې بې اودسه شي، تر څو پورې چې دا په اوداسۍ، تر څو پورې چې دا په جومات کې او په انتظار د بل مانځي، نو ملایکې د ده دپاره مغفرت غواړي. انس بن مالک رضی الله تعالی عنه وایي چې زه د رسول الله صلی الله علیه وسلم سره ناست وم، یو سړی راغی ویل یا رسول الله انی اصبت حدا فاقمه علی، ما داسې کار کړی دی، یو حد، یو کار، یو جرم رانه شوی دی چې په ما باندې حد قایمول غواړي، فاقمه علی، په ما باندې حد قایم کړه. صحابه ایمان قوي و، خطایي تېر شوي وو، خو راوي وایي چې دی ذکر نه کړ چې څه شی دی، او رسول الله صلی الله علیه وسلم ولم یسألوا عنه، رسول صلی الله علیه وسلم د ده نه پوښتنه ونه کړه چې تا څه شی کړي دي، وایي دغه و چې د مانځه وخت راغی نو فصلى مع النبي صلى الله عليه وسلم، د رسول الله صلی الله علیه وسلم سره مونځ وکړو، مانځه وخت و چې مانځه وخت راغی رسول الله صلی الله علیه وسلم سره جمع وکړه. نو کله چې مونځ وکړو سړی بیا پاڅېد، ورته وایي چې ای د الله پیغمبره انی اصبت حدا فاقمه فی، ما یو کار کړی دی چې حد په هغې باندې لازم دی، نو په ما باندې چې کوم دی دا حد قایم کړه. رسول الله صلی الله علیه وسلم ته فرمایي الیس قد صلیت معنا، تا د موږ سره اوس مونځ ونه کړه، اوس د موږ سره مونځ ونه کړه؟ هغه وایي چې ووایه د الله پیغمبره نعم. نو رسول الله صلی الله علیه وسلم ورته فرمایي فإن الله قد غفر لك ذنبك، فإن الله قد غفر لك ذنبك، او یا ځینې الفاظ کوي چې حدک، دغه حد الله تا ته بخلی، دا ګناه الله تعالی بخلی. الله په قرآن کریم کې وایي سورې هود کې واقم الصلاة ان طرفي الليل وزلفا من الليل، او تموز کوکا صحیح په څه وخت شپه کې، طرفي النهار سبا او بیګا، یعنی د ورځې په اوله او د ورځ په آخره کې، وزلفا من الليل، او په څه برخه د شپه کې، نو بیا وایي چې ان الحسنات یذهبن السیئات، نیکي چې ده هغه بدي ختمي. ذلک ذکر للذاکرین، دا د ذاکرینو دپاره د پند اخیستلو دپاره دا یو پند دی، معنا دا چې سړي نه واړه ګناه وشوه، د هغې نه وروسته ګناه انسان نیکي وکړي، په دې نیکي سره الله تعالی دا بدي ختمي. نو دلته رسول الله صلی الله علیه وسلم دې صحابي ته دا وویل چې الله تا ته دا ګناه وبخله چې مونځ دې موږ سره وکړو جمع، په دې باندې ستا دا ګناه معاف شو. همدارنګه ابو هريره رضی الله تعالی عنه وایي چې يتعاقبون فيكم ملائکه بالليل وملائکه بالنهار، ملائکې چې دي په تاسو کې د شپې او د ورځې یو په بل پسې ځي، د ملایکو وظیفه او ډیوټي لګېدلې ده. څه ملایکې داسې دي چې د انسان سره د شپې نه د شپې پاتې، چې کله شپه تېره کړي سهار مانځه کې بیا جمع کېږي، نو هغوی په سهار کې ځي، او نورې ملایکې راځي چې هغوی بیا په مازدیګر کې ستنېږي. نو رسول الله صلی الله علیه وسلم وایي چې تاسو کې د شپې ملایکې او د ورځې ملایکې ځي راځي، متوجه شئ، ملایکې ځي راځي او د سهار په مانځه او د مازدیګر په مانځه کې جمع کېږي. نو چې کله دا د سهار مانځه والا چې کله سهار مونځ وشي، دا ملایکې الله طرف ته وخېږي، الله خبر دی چې زما بندګان څه کوي، نو هغه دې تپوس کوي چې کیف ترکتم عبادي، زما بندګان تاسو څنګه پرېښودل، په څه حالت کې پرېښودل؟ نو هغه وایي ترکناهم وهم یصلون واتیناهم وهم یصلون، موږ په داسې حالت کې پرېښودل چې مونځ یې کوو، چې هغه د سهار مونځ و، او موږ په داسې حالت کې ورته ورغلو چې دوی مونځ کوو چې مازدیګر مونځ و. ورونو وګوره دا ملایکې ځي راځي، زموږ اعمالو څارنه کوي، الله تعالی په ښه عالم دی، خو الله تعالی دوی نه پوښتنه کوي چې زما بندګان خالص هغه دي چې هغه د الله تعالی هغه حکم سرته رسوي او منځونه عبادتونه کوي. د دې وجې نه ورونو د دې اهمیت ګوره رسول الله صلی الله علیه وسلم ته معلوم دی. رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي چې جعلت قرة عیني فی الصلاة، زما د مانځه یخوالی هغه په زما د سترګو یخوالی هغه په مانځه کې، زما سترګې کله یخېږي چې کله زه مونځ وکړم. د دنیا مشکلات دي، تکلیفونه دي، پریشانی ده، خو زما دپاره هغه سترګو یخوالی څه شی دی؟ په مانځه کې موږ دې ځان خلاصوو. نور احادیثو کې دا راغلي دي چې رسول الله صلی الله علیه وسلم به ویله چې ارحنا بها یا بلال،
دا حدیث علماء صحیح کړی دی چې ای بلال رضی الله عنه مؤذن د رسول الله صلی الله علیه وسلم نو دا یې ورته ویله چې موږ په دې باندې موږ ته په دې مانځه کولو باندې معنا اذان وکړه چې موږ لمونځ وکړو تر څو چې په راحت کې شو رسول الله صلی الله علیه وسلم کې خپل په مانځه کولو کې ځان دپاره راحت ګڼو د دنیا د تکلیفونو ځان دپاره راحت ګڼو دا نه چې موږ ځان د مانځه نه خلاصوو خو ورونو دا خبره به اوس لازمي وپېژنو چې مونځ په نارینه باندې هغه څوک چې معذور نه وي هغه په جومات کې لازم دی دې وجې نه ډېر علما په دې نظر دي چې د جمع مونځ واجب دی او رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي چې څوک اذان اوري جومات ته نه ځي بې د عذره چې عذر یې نه وي او جومات ته را نه شي نو فلا صلات دغه مونځ نه دی علما د دې نه دا دلیل نیسي چې دا مونځ فرض دی دا جمع کول فرض دی دا نه ده چې مونږ ټي وي ته ناست یو یا چې کوم دی موبایلو ته پراته یي د مانځه د وخت اهتمام او په مانځه باندې مونږ دغه نه کوو څه اهمیت ورته نه ورکوو مونځ یا په کور کې کوو او یا په بازار کې کوو نو د دې وجې نه مسلمان هغه دی چې د هغه تعلق د جومات سره وي او هغه دغه مونځ په جومات کې ادا کوي نو ځکه ورونو چې مونځ په باره کې الله چې کله پیغمبر ته خطاب کوي د مانځه فایده ورته ذکر کوي چې واقم الصلاة ان الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنکر مونځ صحیح کوه او وایي ولې مونځ چې دی سړی د ناروا کار او د بې حیایۍ کار نه منې کوي کله چې زموږ مونځ شو د ناروا کار نه منې کوي مونځګزار سړی هغه په ناروا کارونو نه الله تعالی بچ کوي دا په هغې سره منع کېږي مونږ پسې شیطان راپسې دی همدغه ګانې او بجانې او ټي وي او دا دې ته پراته وي د جمع مونځونه را راځي یا مونځونه په خپل وخت باندې نه کوو نورونو دې ته متوجه کېدل پکار دي بیا د الله تعالی فضل هم دا دی چې رسول الله صلی الله علیه وسلم بیان کړی دی چې د هغه چا مونځ چې هغه په کور کې کوي او یا په بازار کې مونځ کوي هغه چا او د هغه چا مونځ چې هغه په جومات کې کوي دونه فرق دی لکه 15 درجې ځینې روایتونه کې راځي چې 20 درجې نو علما ویلي چې 20 او 15 درجې معنا نظر د مانځه پورې چې د دې انسان مونځ چې کوم د ډېر ښه د صحیح آداب سره برابر وي 20 درجې وي او د ځینې به لږ کم وي 15 درجې وي ځینو علما دا ویلي نو اوس تاسې ځان سره فکر او سوچ وکړه اول خو ما تاسو ویل چې صحیح حکم دا دی چې واجب دی بې عذره نه کړي دلایل پې ډېر دي یو دلیل همدغه دی چې ما تاسو حدیث وویل چې رسول الله صلی الله علیه وسلم وایي چې څوک بې عذره اذان اوري مونځ نه دی او بل غټ دلیل پې دا دی چې یو ړوند سړی رسول الله صلی الله علیه وسلم ته وویل چې ای د الله پیغمبره څوک نشته چې ما د لاس ته ونیسي او تورتمې شپی مخې ته خوړونه دي اوبه ویږي ړوند دی په سترګو نو ما ته د دې اجازه شته چې زه مونځ په کور کې وکړم رسول الله صلی الله علیه وسلم ته اول وایي چې بیا ورته وایي چې ته راستون شه ورته وایي چې ته اذان اوري وایي او اذان خو اورم چې اذان اوري نو وایي مانځه ته راځه ړوند دی تورتم په لاره کې خوړونه راوتي هغه دغه شکایت وکړو لیکن رسول الله صلی الله علیه وسلم ورته دا ونه ویل چې ته مونځ په کور کې وکړه زموږ څه حال دی مونږ ټول اول خپل او بیا ځان واخلو بیا نور مونږ ما سره د جمع اهمیت نشته ګوره په جمع باندې د اهمیت مونږ ته دې نه معلومېږي بل غټ دلیل دا دی چې په شریعت کې یو مونځ دی چې هغې ته شوی صلات الخوف د ویرې مونځ یعنې چې کله د دشمن نه خطر نو الله تعالی داسې مونځ کیفیت رالیږلی دی چې ته به د دشمن مقابلې ته هم ولاړې او یوه ډله به د دشمن مقابله کوي او بله ډله به د امام سره ولاړي چې د هغې کیفیت مختلف راغلی یو کیفیت یې دا دی چې یوه ډله به دشمن طرف ته پیره کوي دا بله ډله به د امام سره یو رکات وکړي بیا به دا ډله لاړه شي هغه به راشي رکات به وکړي په دې شکل باندې به مونځ پوره کړي یوه به ځي او راځي تر څو چې مونځ پوره شي اوس رسول الله صلی الله علیه وسلم او شریعت په دې مانځه کې تګ او راتګ سلا اوچتول او کیدای شي کله پکې د قبلې نه مخ هم واوړي د دې ټولو اجازه په دغه حالت کې د دشمن سره په سنګر کې او د ویرې په حالت کې د دې ټولو نه الله تعالی ورته دا معاف کړل خو لیکن جمع ورته نه ده
ویل چې مونځ به کوي خو په امام پسې صلات خوف. د دې وجې نه علماو په دې باندې دلیل نیولی دی چې د جمع مونځ واجب دی، واجب نه وی نو صلات خوف به نه وي، د ویرې په حالت کې به شریعت جمع نه وي ویلې. نو څومره غټ خبره ده ورونو. د دې وجې نه باید موږ متوجه شو، په مانځه باندې اهتمام وکړو، په مانځه باندې خپل ځان پابند اوسو. د دې وجې نه الله چې کله په سوره مؤمنون کې د مؤمنانو صفت کوي نو اولنی صفت څه وایي؟ قد افلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون. مؤمنان کامیاب دي هغه کسان چې په خپل منځ کې خشوع کوي. اول ته کامیابی لکه بیګا شیخ صاحب په تقریر کې دا خبرې وکړي، کوم عالم چې پرون راغلی و شیخ صاحب ترجمه کړ، همدا آیتونه وروسته الله تعالی په سوره مؤمنون په اول آیات کې دا وایي چې کامیاب دي مؤمنان الذين هم في صلاتهم خاشعون، چې په مانځه کې خشوع کوي، د زړه په توجه کوي. خشوع د زړه شی دی خو د زړه تاثیر به په اندامونو معلومیږي. نورونو چې په خشوع سره د منځ وکړو دغه منځ دې قبلېږي، بیا د منځ په صحیح طریقه باندې وکړو. بل حدیث کې راځي عثمان رضی الله تعالی عنه چې کله د اوداسه اوبه راوغوښتې، د اودس په کوم طریقه باندې چې موږ کوم عام په طریقه باندې چې اول لاسونه وینځل درې کرتې و، بیا خولې ته اوبه واچولې، بیا پوزې سونګ کړه او هغې ته اوبه واچولې، بیا لاسونه چې کوم د ښی لاس او درې کرتې و، مخې درې کرتې و، ښی لاس او چپ لاس او ښی پښه او چپه پښه، دا ټول مسح د سر دا ټول څنګه اودس دی دا یې وکړو. نو بیا وویل چې رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایلی دي چې من توضأ نحو وضوء هذا، چا چې داسې اودس وکړو، وایي رسول صلی موږ ته اودس وکړو، بیا راته وویله چا چې داسې اودس وکړو او بیا پاسې د 2 رکعته منځ وکړو لا يحدث فيها نفسه، چې ځان سره پکې وسوسې او خبرې ځان سره خبرې په مانځه کې نه کولې، د زړه خبرې ولګوي چې کوم د توجه بل ځای کې وه، نو وایي موږ الله به ورته ګناهونه وبخي. هغه مونځ دی چې زړه توجه سره وشي، هغه مونځ دی چې په صحیح ارکانو لحاظ وشي. د دې وجې نه په دې باندې خبره ختموم، دا حدیث په دې باره کې نه ختمېږي خو وخت کم دی. د ورونو په مانځه کې یو څو خبرې داسې دي چې هغه ډېر ضرور دي او چې هغه زموږ ورونه په هغې کې تقصیر او کمې کوي. یو د هغې نه دا دی چې ملا په مانځه کې نه سموي. ځینې ورونه چې کله مونځ کوي نو الله اکبر سمع الله لمن حمده ته یا راپورته کېږي، یا چې وایي رکوع ته کته کېږي نو بېرته د رکوع نه چې سر راپورته کوي نو ملا نه برابروي، معمولي اوچت شي او بیا لاړ شي سجدې ته. د دې سړي مونځ نه کېږي، د دې سړي مونځ نه کېږي. په سجده کې چا ملا سمه نه کړله د دې سړي مونځ نه کېږي، رسول الله صلی الله اعلان کړی دی. په رکوع کې چا خپله ملا سمه نه کړله د دې سړي مونځ نه کېږي. دا فرض دی ورو، رکن دی، رکن معنا دا چې دا دې پرېښودل مونځ دې نه کېږي. نو وړه خبره نه ده، ډېر ورونه دغه چل کوي، سر کته کوي. د دې وجې نه په حدیث کې رسول الله صلی الله علیه وسلم د کارغه د ټونګو نه، لکه کارغه داسې ټونګي وایي، د دې نه منع کړله. د ګیدړ د کېناستې نه منع کړې ده، د سپي د کېناستلو غونته کې منع کړله. دا هغه هیئتونه دي، هغه طریقې دي په مانځه کې چې شریعت د دې نه منع کړله. د سپي غونته کې به نه کښېني، د ګیدړ غونته کې به نه کښېني، او همدارنګ د کارغه غونته کې به ټونګې نه وي. رسول الله صلی الله علیه وسلم وایي تاسو دغه چې کوم دی د مانځه غل پېژنئ؟ صحابه وویل چې نه، وایي د مانځه غل دا دی چې لا یتم رکوعه ولا سجوده، چې په مانځه کې رکوع سمه نه کوي، سجده سمه نه کوي. یو بانډاچي راغی چې دا مشهور حدیث دی چې هغې ته حدیث مسیء صلاته وایي، هغه سړی چې د مانځه ګناهګار، په دې باندې اوس په محدثینو کې معروف دی دا حدیث. نو هغه یو سړی راغی او جومات کې رسول الله صلی الله علیه وسلم ناست دی، مونځ یې وکړو هغه سړي، هغه صحابي. بیا راغی رسول الله صلی الله علیه وسلم باندې سلام وکړو چې السلام علیکم. رسول الله صلی الله علیه وسلم وعلیکم السلام، وایي راشه مونځ وکړه، مونځ نه دی کړی. بیا رسول الله صلی الله علیه وسلم چې هغه لاړ، بیا لاړ، هغه په مانځه ودرېد، بیا یې مونځ وکړو. بیا راغی رسول الله صلی الله علیه وسلم ورته وایي چې لاړ شه، سلام، هغه سلام وکړو، رسول صلی جواب ورکړ. بیا ورته وایي چې لاړ شه مونځ وکړه، مونځ نه دی کړی. بیا ځي هغه درېم کرت بیا مونځ کوي او بیا راځي سلام اچوي، رسول الله صلی الله علیه وسلم سلام جواب ورکوي او بیا ورته وایي چې ارجع فصلي فانک لم تصلي، ځه مونځ دې وکړه، مونځ نه دی کړی. درې کرتې دا عمل تکراري، ظاهر خو کته پورته شوی خو رسول صلی الله علیه وسلم وایي چې لم تصل، تا مونځ نه دی کړی، مونځ نه دی. نو هغه وایي یا د الله پیغمبره ما ته مونځ وښیه، مونځ څنګه؟ رسول الله صلی الله علیه وسلم علما وایي حکمت دا و، اول نه ورته رسول صلی الله علیه وسلم ونښودو، حکمت دا و چې دا د سړي دا عادت دی، دا مونځ څنګه مونځ کوي، که نه اول یې فکر نه خو دا عمل چې د ده نه تکرار شو، معلومه دا شو چې دا د عادت دی، مونځ هم دقسې کوي. نو رسول الله صلی الله علیه وسلم ورته بیا
د مانځه طریقه و چې کله اول دی د مانځه اراده وکړه نو فاسبغ الوضوء اودس ته ښه صحیح وکړه او بیا چې کوم دی تکبیر ووایه الله اکبر ووایه ثم اقرأ ما تیسر معک من القرآن چې بیا تا ته کوم قرآن کوم ځای اساني هغه ووایه او بیا چې کوم دی بیا ورته وایي ثم ارکع حتى تطمئن راکعا بیا رکوع کې پرېوځه په رکوع باندې تر دې چې ښه په رکوع کې ستا ملا برابره شي امر ورته وکړه بیا ورته وایي چې ثم اعتدل بیا پاڅېږه برابر شه حتى تعتدل قائما ثم ارفع حتى تعتدل قائما بیا سر پورته کړه سمع الله لمن حمده ته یعنې تر دې چې ښه شا دې په مانځه کې په ولاړه برابره شي او بیا ورته وایي چې ثم اسجد بیا سجده وکړه حتى تطمئن ساجدا تر دې چې سجده کې ته ښه برابر شي ملا ښه برابره کړي بیا ورته وایي چې بیا د سجدې نه راپورته شي متوجه شي د سجدې نه راپورته شي یعنې د دوه سجدو په مابین کې ام وایي کښېنه تر دې چې ښه مطمئن شي حتى تطمئن جالسا تر دې چې ښه مطمئن شي ځینې خلک داسې کوي چې کله یو سجده وکړي دا بل سجده د شټونګه ووایي بېرته کته شي دا مونځ نه کېږي نه دا مونځ نه کېږي په دې ښه پوه شي هسې کوه نو هسې به ځان ستړی کوي رسول الله صلی الله علیه وسلم وایي چې بیا چې کله د سجدې نه دې سر راپورته کړه د دوه سجدو په مابین کې بیا کښېنه حتى تطمئن جالسا بیا ورته وایي چې بیا راپاڅېده بیا کښېنه تر دې چې مطمئن شي نو بیا چې کوم دی افعل ذلک فی صلاتک کلها بیا ټول مونځ په دغه طریقه کوه نو ورونو مونځ هغه مونځ دی چې د وخت لحاظ پکې سړی وکړي په خپل وخت کوي مونځ هغه مونځ دی چې د آداب لحاظ وکړي او د سړی په صحیح طریقه وکړي مونځ هغه مونځ دی چې خشوع د زړه برابري مونځ هغه مونځ دی چې ملا یې په مانځه کې په رکوع کې په سجده کې د سجدې نه په راپورته کېدلو کې د رکوع نه په پورته کېدلو کې برابري نو الله دې موږ توفیق راکړي چې دا مونځ په شرعي طریقه باندې وکړو او بیا د رسول الله صلی الله علیه وسلم طریقې مو وپېژنو چې هغه په دې لنډ وخت کې نه شرحه کېږي وخت په وخت باندې به تاسو ویلي او د علماؤ نه پوښتنه کوئ تر څو چې دا مونځ زموږ صحیح شي دا بنیادي عبادت هم صحیح شي نو ګناهونه به الله راته واړه معاف کړي فرض د الله تعالی به سر ته ورسو او د هغه کامیابي چې رسول الله صلی الله علیه وسلم په ژبه او الله تعالی په قرآن کې بیان کړی د مؤمنانو په صفت کې چې دا خلک کامیاب دي او مونځ ذکر کړی هغه کامیابي به نصیب شي الله دا کامیابي نصیب کړي وصلی الله تعالی وسلم علی خیر خلق محمد وعلى آله وصحبه أجمعين دا زموږ استاد خوږ ملما فضیلت الشیخ دکتور عبدالسمین چې د مانځه د اهمیت متعلق موږ تاسو ته بیان وکړ او مونځ تاسو وپېژنده چې د اسلام په ارکانو کې د اسلام په بناګانو کې دویمه بنا وه او په دې باندې موږ پوه شولو چې دا مونځ رب العالمین په موږ تاسو باندې په جماعت سره فرض کړی د مانځه پر ضد چې راغلی د هغې وخت نه د الله رب العالمین امر موږ تاسو ته متوجه دی چې ورکو مع الراکعین مونځ به کوئ لیکن د مونځ کوونکو سره د اول وخت نه مونځ د جمع په طریقه باندې الله رب العالمین فرض کړی اوس چې موږ تاسو دا بیان واورېدو د الله رب العالمین د قرآن آیتونه د رسول الله صلی الله علیه وسلم سنت او حدیث مو واورېده په دې وخت کې د مسلمان ذمہواري څه جوړېږي ورونه ذمہواري دا ده چې حکم د الله متوجه شو او د رسول الله صلی الله علیه وسلم امر متوجه شو مؤمن او مسلمان به د الله او د الله نبی وینا ته لبیک وایي دا به وایي چې سمعنا و اطعنا من دا بیان واورېدو او رب العالمین من ته لاس په نامه باندې ولاړي په سلامۍ باندې ولاړي د الله او د الله پیغمبر ته به موږ دغسې جواب ورکوو اوس دغه بیانونه چې موږ واورېدل زموږ دا ده چې په هغه باندې موږ تاسو عمل وکړو راشئ د صحابه کرامو طریقه هم دغه وه د سلف صالحینو هغوی چې ډېر مخکې لاړل او په دنیا کې ورته د جنت زیري رال وجه هم دا وه چې په هغې کې ډېر سخت انابت او تقوا پکې وه ایمان په لحاظ سره ډېر قوي و د جنت مسله به راله داسې بېګڼه لکه دا جنت یو چې مخامخ دی او هغې ته سړی ننوځي د جهنم مسلې به رالې د اور هغوی به دا سوچ کوو چې دا جهنم مخامخ دی موږ ته
او دا اور لکه چې سړی ییني او هغه لمبې او عذابونه پر سترګو باندې ییني، نو د دې وجې نه به د هغوی په اندامونو باندې به خشوم راله او عاجزي به راله. او تاسو ته پته ده ورونو چې دین باندې نجات دی د جهنم د عذابونو نه، د اور نه. من مصیبت نن دا دی چې د الله د دین بیانونه اورو، خو لیکن دا سوچ کوو چې دا مرګ به په چا باندې نو په موږ به ما باندې نشته، او هغه عذابونه به م چاته ملویږي او زه خو په زرګم او زه خو نجات به حاصلوم. د دې وجه نه بیا زموږ د دغه جهنم د اورونو نه هېڅ خطر او خوف په زړه کې نه وي. اورونه د جهنم اور چې دی په هغه کې وخت نه تېرېږي، یو سکند هم نه تېرېږي. دا څوک نه وایي چې یاره خیر دی که ما ګناه کړي یو څه موده به زه لاړ شم او په جهنم کې یم او بیا به راوځم. اور کې وخت نه تېرېږي. تاسو د دنیا اور راواخلئ، لکه ګرم کې او سکروټې ته جوړ کړئ، بیا په هغه کې هسې ګوته ورکته کړئ، بیا ټول لاس او والعیاذ بالله او بیا ټول بدن. په جهنم کې وخت نه تېرېږي. او بیا د جهنم اور چې په حدیث کې راځي یو په 80 چنده زیات ګرم دی. د دنیا اور چې 80 کرته ګرم کې د هغې نه به د هغې حرارت به اله د جهنم د اور د حرارت سره مساوي شي. جبریل علیه السلام رسول الله صلی الله علیه وسلم ته راغی، روایت په ترمذي کې دی. ډېر سخت رنګې تغییر و. رسول الله صلی الله علیه وسلم ته تپوس کې داسې چل دی. جبریل علیه السلام چې هغه د وحی سردار او امین دی، وایي ولې د په رنګ کې تغییر راغلی ورخطا معلومېده. نو بیا پیغمبر علیه السلام ته وایي ولې به نه وي؟ وایي 1000 کاله الله رب العالمین پر جهنم باندې اور بل کړ، دا تک سور شو. د هغه نه وروسته بیا 1000 کاله اور نور ګرم شو، لمبه شو. د هغه نه د ډېر حرارت د وجې نه دا اور تک سپین شو. اور سپین نه وي خو هغه د ډېر ګرمۍ د وجې نه بالکل سپین شو. او د هغه نه وروسته 1000 کاله نور ګرم شو جهنم، تر دې چې هغه تک تور شو. اور او تور علیاذ بالله. الله رب العالمین د هغې نه چې تعبیر کوي لکه د ستنو په شان، هر جهنمي به دا سوچ کوي چې یوازې زه په جهنم کې یم او زما سره بل جهنمي نشته علیاذ بالله، او تک تور به وي. نو تاسو سوچ وکړئ په دې کې وخت تېرېږي. اوس د نجات لار څه ده ورونو؟ د نجات لار الله رب العالمین ښودلې ده، خو موږ تاسو ځان له خپله دوکه ورکوو، خپل ځان ته دوکه ورکوو. د الله رب العالمین دین ته موږ دوکه د ضرر نشو رسولی. الله د خپل دین حفاظت په غاړه اخیستی کوي، او الله رب العالمین د ټولو مخلوقاتو ته ضرورت هم نشته. الله رب العزت والجلال په سورة شعراء کې فرمایلی وایي که ما غوښتلی دا خلک به مې په زور سم کړی وی، ټول غوښتی که نه غوښتی څټونه به برابر وی او د الله په دین باندې به روانه، چا به ورانه نشو کولی. خو دا سنت نه دي. دنیا کې الله رب العالمین موږ تاسو له عقل راکړی، اختیار یې راکړی دی. دنیا دارالابتلاء دارالامتحان دی، او هر سړي له دا پکار دی چې خپل ځان سره سوچ فکر وکړي، خپل ځان له دوکې مه ورکوئ. تاسو ته پته ده ورونو چې دلته د مکتب توت الجالیات دا اداره ستاسو لپاره جوړه شوې ده. تقریبا زه چې دلته یم مخکې نه ډېر وخت شوی و، خو زما تقریبا دلته د 18 کالو نه زیات وخت وشو، او ټولو ته بار بار اعلان شوی دی چې دلته مرکز دی. مرکز معنی څه؟ چې راشو د الله دین پې زده کړو او بیا په هغه باندې عمل وکړو. عمل خو بغیر د علم نه نشي راتلی. عمل به هله راځي چې موږ دین زده کړو، عمل به هله راځي چې موږ ته پته ولګي چې په دې عمل باندې زه جنت ته ځم، نو هله به پې عمل کوو. عمل هله راځي چې موږ ته پته ولګي چې په دې عمل باندې زه جهنم ته ځم، نو هغې نه به موږ او تاسو ځان ساتو. چې موږ اصلي دین نه پېژنو، اعمال نه پېژنو، عقیده نه پېژنو، عمل به څنګه وکړو؟ نو ما عرض کوو ورونو چې د جهنم د اور نه د عذابونو نجات چې د الله دین دی چې د کوم مقصد لپاره الله پاک موږ تاسو پیدا کړو. نو کله چې دغه صفت په صحابو کې راغی چې کله به د الله دین واورېد، هغه به د عمل په طور باندې اورېده، فوري به پرې عمل کوو. صحابه وایي چې موږ به 10 آیتونه واورېدل او د هغه علم به مو وکړو، مخکې به نور نه تلو تر څو چې په هغه باندې به عمل نه وکړی. سبحان الله. صحابه کرامو داسو زندگی وه. عبدالله بن عمر
روایت کې رسول الله صلی الله علیه وسلم په ابتداء اسلام کې دا حکم فرمایلی و چې کله وصیت احکام د میراث نو راغلي، اسلام مکمل شو نو ابتدایي حالت و، حکم دا و چې هر مسلمان وده کېږي وصیت بلی کې دې ټیک ته سوچ وکړي څه به کوي وصیت بلی کې چې په ما باندې پلاني قرض یم او زما دومره جایداد دی او دا به زما وارث ته ورکول کېږي، دا به بچي ته، دا به بل ته وصیت. عبدالله بن عمر وایي و داسې شپه نه راتېره شوې چې ما وصیت نه و لیکلی، هر شپه به ما وصیت لیکه به تیار و. سبحانه دې ته عمل وایي. ام حبیبه رضی الله تعالی عنها هغه روایت کوي د رسول الله صلی الله علیه وسلم نه د حدیث مبارک چې چا حدیث مبارک دار چې چا په یو ورځ او شپه کې 12 رکعاته سنت وکړه، الله رب العزت ول جلال بوله په جنت کې کوټه ورکړي، بنگله به ورکړي، قصر به ول جوړ کړي. نو هغه فرمایي چې کوم وخت نه ما دا حدیث اورېدلی دی نو ما 12 رکعاته سنت تر کړي نه دي. دې ته ویل کېږي ایمان. حدیث به اوري، آیت به اوري، عمل به پکې پوري. دا نه چې ځنه لاړ شو هلته به و چې نه مړه راغلی او نو څه ویل، اول خو هغه تقریر مضمون موږ ته معلوم نه او بیا ولټه نورې خبرې هم کوو، عمل خو را پرېږده. ځینې خلک داسې هغه چې کله بیان واوري حجت پې قایم شي لاړ شي، مړه دا خو چې ته وابي راغلی، انا لله و انا الیه راجعون. تا ته د قرآن ایتونه بیان کړم، د رسول الله صلی الله علیه وسلم احادیث ته بیان کړم، نو پر قرآن او سنت باندې انسان وابي ګرځي. دا خبره خو تاسو ته معلومه ده چې وابیت خو یو تپلی شوی نوم د موږ باندې ابترا او دروغ ده. په اسلام کې وهابیت نشته، زمونږ دین او مذهب قرآن او سنت دی، هغه اسلام دی. د اسلام دشمنانو انګریزانو، ایرانیانو، شیعاګانو، روافضو، د الله دشمنانو دا ابتراګانې جوړ کړي چې چا به د حق اواز وکړي، توحید هغه بدنام کو په څه باندې چې دا وابي دی چې خلک ته نفرت وکړي. نن چې موږ تاسو دا کلمه اورو بس بیا نور گنجایش نه، ډېر ورونه راځي ته پرې ډېر وکړي وایي چې زمونږ خزله کېږي چې د مرکز راشو خو دا نوم نشو برداشت کولی. انا لله و انا الیه راجعون. مرکز جوړ شوی دی د قرآن او سنت دپاره. ته خو راشه بیانونه یې اورېدلي دي، تا ته چا د وهابیت دعوت درکلی؟ دعوت خو تا ته دا ور درکولی کېږي چې راشه قرآن او سنت واوره، قرآن باندې عمل وکړه، سنت باندې عمل وکړه. که د توحید مسله بیانېږي دا خو ټول انبیاو دینو، که دغه ته وهابیت وایي بیا خو ټول پیغمبران نو باندې پته وکړه چې هغه وهابیان دي، والعیاذ بالله. نو بهرحال ما عرض کړی تاسو ورونو چې د مسلمان ذمهواري دا ده چې بیان دې واورېد بیا په هغه عمل کوې. د دې وجې نه امام احمد بن حنبل امام اهل سنه هغه روایت کوي، وایي دغه په مسند کې 40,000 حدیث دی، مسند احمد 40,000 حدیث پاک را جمع کړي. وایي ما چې کوم حدیث اورېدلی دی پیغمبر علیه الصلاة والسلام نه، وایي اول مې په عمل کړی دی بیا مې هغه لیکلی دی. سبحان الله، دې ته ایمان ویلی کېږي. وایي صرف یو حدیث و هغه باندې عمل نه وکړی، هغه دا دی چې په حدیث کې راځي چې حجامت کول په دې کې علاج دی. حجام دې ته د بدن نه وینه ایستل، ښکر لګول چې ورته وایي، د ریسټ طرف نه وینه وباسي. کله انسان کې بیماري راشي وینه زړه شي، دا علاج او پیغمبري علاج د رسول الله صلی الله علیه وسلم په باندې عمل کړی و، ترغیب هم ورکړی. وایي صرف په دې باندې ما حدیث مخ ته راغی چې رسول الله صلی الله علیه وسلم حجام راوست، نایي ښکر چې لګوي. ابو وایي یو کس راغلی 1 دینار یې ورله ورکړه او ښکر یې ولګو، رسول الله وایي ما په دې باندې عمل نه وکړی. وایي بیا زه وګرځېدم، ما هم نایي پیدا کړ، حجام هغه مې راوسته او ما هم ښکر ولګو، هغه مې 1 دینار ورکړم. دې ته ویل کېږي مینه د پیغمبر صلی الله علیه وسلم سره. امام بخاري رحمه الله روایت کوي، وایي کله چې د غیبت روایت ما ته ورسېده چې په غیبت کې دومره لوی تباهي ده او رسول الله صلی الله علیه وسلم د معراج واقع ذکر کړې ده. د معراج واقعه چې الله رب العالمین نبی علیه الصلاة والسلام ته جنتونه او جهنمونه هر څه ورته وښودل. جنت ته لاړ، جنت یې ولیدل، جهنم حالات ورته الله وښودل. په جهنم کې یو قوم یې ولیدل، داسې قوم و چې د هغې دا نوکونه د وسپنې د تیرو وسپنو په شانتې و، په دې باندې د خپلې سینې او مخونه یې بش کول. رسول الله صلی الله علیه وسلم جبریل ته مخ راوړو، دا خو لوی عذاب کې مبتلا، دا کوم قوم دی؟ وایي هغه راته وویل دا ستا په امت کې هغه خلکو په ابرو او حیا باندې تعرض کوي، غیبتونه کوي او د خلکو غوښې خوري، یعنې هغه خلک چې غیبت کوي.
رسول الله صلی الله علیه وسلم چراغ دا حدیث بیان کوم. امام بخاری رحمه الله وایي چې کله ما دا روایت ما ته ورسېده د هغه ورځ نه وروسته تر مرګه پورې امام وایي ما دا نظر ومنه چې زه به غیبت نه کوم، د مسلمان غیبت به نه کوم. هغه وایي که په نورو ګناهونو باندې به الله ونیسي و دا امکان شته، لیکن انشاءالله په غیبت باندې به الله ونه نیسي ځکه چې ما بیا نه ده کړی. دې ته ویل کېږي ایمان چې حدیث اوري عمل پې کوي. همدغه وجه ده شیخ الاسلام ابن تیمیه رحمه الله د هغه شاګرد د امام ابن القیم د هغه نه روایت کوي په حدیث کې راځي ورونو چې څوک فرضي لمونځ وکړي او د هغه نه وروسته بیا آیت الکرسي وایي نو دا انسان چې تر څو پورې ژوندی جنت له به نه ځي، خو چې مړ شي مرګ او جنت ته تلل سم دي. د جنت نه څوک نشي محرومولی، لیکن ژوند چې مرګ پرې نه ده راغلی نو ژوندی دی په دنیا کې دی چې څنګه مري سمدست به جنت ته ځي. دا یو حدیث دی. آیت الکرسي د فرضي لمانځه نه وروسته دومره اجر ثواب لري. نو شیخ الاسلام ابن تیمیه وایي چې له کوم وخت نه ما ته دا حدیث رسېدلی دی وایي هغه بیا ما نه دی ترکلی. امام ابن القیم ته روایت کوي وایي ما ته مې خپل شیخ او استاد دا خبره کړې وایي چې ما بیا په دې باندې عمل کول نه دي پرېښی. دغه ته ویل کېږي ورونو ایمان. نو موږ له پکار دی کله چې د الله رب العالمین دین اورو بیا پې موږ تاسو عمل وکړو. او د بهر نه که موږ تاسو که دا علما راجمع شي په زرا علما او هر څومره تاسو له حرارت درکوي د بار نه چې ستاسو په زړه کې تقوا او انابت پیدا نه کېږي. دا د زړه نه کېږي چې په زړه کې اخلاص پیدا شي، د الله دین ته اهمیت ورکو، انابت پیدا شي، د الله نه یره پیدا شي، بیا استاد ته ضرورت نشته. بیا به د استادان تختې ته به ورپسې چله ما ته دا دین وښیوه دا وښیوه. دا خو زموږ ستاسو سترګې پټې دي چې راځي ښه اعلان وشي چې پلانځای کې اجتماع ده، څه خلک وایي چې دا وزګار دي، څه نورې پتوې ولګي دغه وکړي. خو بهرحال ورونو موږ تاسو خپل ځان له باید دوکه ور ونه کړو. الله رب العزت والجلال نه توفیق غواړو چې موږ تاسو له په دغه بیانونو باندې د عمل کولو توفیق راکړي او دا باقي زندګي ټوله زموږ ستاسو د الله په دین د دین موافق تېره شي. او په آخر کې دا د ورونو د هرې جمعې په ورځ باندې پروګرام یې دلته د پښتنو انتظام شته دی. په مختلفو ژبو باندې بیانونه کېږي، د پښتو په ژبه باندې هم بیان کېږي او درس او تدریس شته. د هغې نه باید موږ تاسو استفاده وکړو. الله رب العزت والجلال نه خواست کوم چې موږ ستاسو محترم شیخ ته اجر عظیم ورکړي چې هغه د سفر تکالیف برداشت کړه، د ځای ته راغی سره د بیمارۍ موږ ستاسو دعوت ته قبول کړو او موږ تاسو ته د الله دین راورسوو، بیانونه راته وکړه. الله دې هغه ته اجر عظیم ورکړي او بیا دې پرې موږ تاسو ته د عمل کولو توفیق راکړي. والله دې هغه ورونه چې د ځای ته راغلل د بیانونه واورېدل، الله دې د هغې په وجه باندې د هغوی ګناهونه معاف کړي او الله دې د هغې په وجه باندې په ورځ د قیامت کې موږ تاسو د رسول الله صلی الله علیه وسلم شفاعت نصیب کړي او هغه سخته ورځ دی الله د دې په وجه باندې موږ تاسو اسانه کړي او کله چې مرګ راځي الله دې موږ تاسو ته کلمه د توحید نصیب کړي. لا اله الا الله محمد رسول الله وصلی الله علی نبینا محمد وعلى آله وصحبه اجمعین. دغه نورونو او د دوام تنظیم شوی دی.